لږه چغې ډېرې مه وه. نن دې ایله زما د زړه کار وکړو چې میدان دې راته وګټلو. میدان هسې خو در باندې خرچې نه کوم، هر سر در باندې غوزان بادام دا خورمه که نه ظالمه. او دا خرچې چې ما په ځان کولې نو اوس پرانه د دنیا پهلوان جوړ وې. او زه چې ځو کور ته چې لږه دمه درله درکړم چې سهار له دې د خیره سره بیا جنګ ته تیار کړمه. هسې نه چې ګورې په میدان کې مې پاتې رانولې. ځو ته چې ځو کچې کچې خوشحاله به نه یم. ظالمه د میدان یې راله ګټلې دی. ښه میدان او که نه دا خو د خوشحالۍ خبره ده. مبارک شه اشنا. خیر دي زما کور ته لږه دمه ورکوم چې سبا بیا د خیره کاڼه ده. هلکه چرګ خو دې ماشاءالله ډېر تکړه دی. ښه تکړه به نه یي، خرچې پې کومه خرچې خو پکې خو ماشاءالله ورسره وی وه چې د نظره نه شي. ماشاءالله چې ورسره وی که نه نو یې بې نظره کېږي نه. ښه ماشاءالله کې ډېر برکت یې ګورې. ها ما له خو پته نه وه خو ورسره بې ویمه ماشاءالله. او مرادي یو خبره مې را یاده شوه. کومه خبره؟ پام کوه چې د کچکولي په مخه ور نه شي ګورې. ولې؟ سترګې لږې کاڼي چی کاڼي. او که تا سره دا چرګ وکتو که نه ځای په ځای به یې لکۍ رپولي. داسې نظر یې دی. نظرباز دی لکه سخت نظرباز دی وروره. که زما منې څادر پې واچوه او پټې که. ښه دی چې خبر دې کړمه چې په وخت یې کور ته ورسوم. اشنا لاړم درنه. ښه الله دې مل شه. دا خو دلته ناست دی. خدای خو دې برباد که کچکوليه. تا خو راته لار نیولې ده که نه. دلته کښېنمه چې دا لاړ شي بیا زه ځم. همدا تا ته مې پام شو غټ سړی مړه دا پیکې دې په منځ چولی دی او پرېږدو ته وګوره خیره یعنې جامې دې اچولې لږ ځان له وګوره سلومانه لږ لمونځ اودس کوه لږ پاک ګرځه د ټک کار خو هسې کوي. ستا ما پورې څه کار دی چې زه رقم ګرځم هغسې ګرځم. ما ته وایي ستا را پورې در پورې کار نشته. شابه پاڅه دیوال په مې لاس پاڅه شابه چېرته ته ظالم اوس هم دلته ناست دی. ټوله ورځ یې راباندې دلته تېره کړه غرمه شوه. ستا د لاسه دومره په عذاب شومه. دا نه ځي خو زه به د دې نه لاړ شومه. د خره خاوند ته خو پېښه ده که نه. څادر پې اچوم چې پټې کړمه تې. ماغزه یې راته خراب کړ. خدای دې دا ووایي داسې ځمه د دې بله لاره دا خپې به مې لږې ازاده شي او داسې چکر به مو هم کور کې بس چای ناشته وکړم. خدای دې د بیخي باسي. هلکه مرادیه چېرته خوشي؟ خدای برباد شوم تباه شوم چې د څه نه هېرېدم په هماغې واوړېدم. څه چلې شو مړه څه اسمان راوغورځېدو د نه هېرېدم څه چلې ولې هېڅ چلې په لار روان څه له اواز کې ما وایه چې پوښتنه ده نه وکړه چې په دې غېږ کې دي دا څه شی؟ دا خر دی. خر مې په ترخ کې نیولې او داسې وړم. خر دی؟ د دې خر خو د خپې د چرګانو دي. دا څنګه خر دی؟ مولا دې وته دې چې دې وګورم. پرېږده دې وګورې د ستا د لاسه چې وې ګورم چې دا سرقم خر دی چې غېږ کې دي نیولې سړی ته نیخ یم درته نه خورم ته نه مړه خر څوک خوري؟ دې خوا کته صحیح دی و دا خر دی که دا چرګ دی؟ هلکه ډېر اعلی چرګ دی. دا مې د ستا د لاسه پټ کړی و. زما ولې ما دنه پټوسم خو که دا چرګ زما مړ شو که نه ځای مې تی زما مړ شو ټینګ یې که. هلکه ډېره ښه قرقرې ده. پرېږده لاس مه وهه. هغه کار به سره کوم چې په داسې چلو شو که نه د چا د سره کړی نه او زه درنه لاړم. لاس دې ازاد او توره دې تېره ته وې که بس موږ یې چې پټوې چې خورو. چارک شه ځه. دا بس حالات ډېر خراب دي. ګرانه ګراني ده. ورو بولې 2.5 ته رسېدلې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه چل دی؟ مرادیه ښه یې جوړ یې خیر دی صحت ښه دی؟ کېنه زړه مې تنګ و. ما ویل ستا دې ډېره کې به لږ کښېنم لږ چکر به مو وواهمه. ښه دې وکړه که چې را چکر شي زموږ به هم در سره ایله بیله ساعت تېر شي. ښه دې وکړه. لالا ما ویل چې یو څو روپۍ را سره پیدا شوي دي او د میلې ته تللی وې وړه غوا م اخیستې وې. ولې نه زه تیار وزګار یم در سره به لاړ شم. غوا به م والو او چکر به م و. یو وروره غوا خو واخلي خو د کچکولي دې په لاره یې را نه ولې. خو چې کچکولي ولیده د مخې سره به یې لکۍ رپولي ګورې. ولې څه چل دی کچکولی غل دی چې غوا به رانه پټه کړي او که نه بدماش دی چې په زوره به یې رانه والي. بدماش او غل نه دی نظرباز دی نظرباز.
داسې تیز نظر دی چې څنګه یې وګوري د مخې سره به دغه شی او لکه که نه رښتیا وایي ښه دا ما ته بل چا ویلو بالکل د ده خبره صحیح ده نو ته د څه نه وې زه د دې نه ویم چې هغه زما چرګ نه و څومره ښایسته چرګ و په ترخ کې مې نیولې او روان وم چې په مخه راله راغی چې هغه یې وکتل چې کوره پورې تلم لکۍ رپولې وه خدای شته ډېر زیات پرې خفه یم داسې وې او که نه زه مړه ستا په دې چرګ کې اخر کوم داسې صفتونه او داسې کمال و چې ته ورپسې دومره خفه یې زما نیکه مړو والله که ورپسې خفه شوی یم دا د چرګ پسې را سره داسې خفه دی زما چرګ پروفیسر و ټچ موبایل ورسره و فیسبوک پې کوه ټوله ورځ به ناست و پبجي به یې کوله داسې ښایسته چرګو تا نه و لیدلی ښه هغه د کاموال سټار ایډیټینګ به هم لکه چې ده کولو او ټول د کاموا سټار ویډیوګانې پکې کتلې تاسو نه ولیدلی دا زما چرګ او خبرې سهار به چې شلو یو کیلو غوزان 1 کیلو بادام دا به مې پې خوړله ما په دنیا پیسې خاورې کړې وي او دې نظرباز چې ولیدلو د مخې سره یې لکۍ ورپوله په خپله خو 1 روپۍ په ځان نه خرچه کې او په چرګ یې خرچه کې زه چې دومره د کمال نه ډک چرګ و که نه نو په حق کې به یوه دوا وکړو چې الله یې وبخي خدای ته یې وبخي یا الله تی وبخي رب تی وبخي زم نور څه کوم وروره ما درته ویلي چې د کچکولي نه ساتئ نوره خو ستاسو خپله ده که غوالی او که خرلی زه دنه لاړ زه الله زه الله دې دې مل شه په مخه دې ښه شه چرګ نو پوره قصه وه یا لکه چرګ پرېږده زه یم ناوخته شو میلې ته ځې که نه د میلې غم در سره شته که نشته زه چې ځو زه زه چې ځو راځه یا الله زه چې کار دی کابو که مسته ده مسته مه کوه چې مزې وړه چې خوږیا نه کېږو هسې ریټ کې خو م ښه واغست خرې کې وشوه ماشاءالله لالا د مرادي خبره دې یاده ده که نه کومه خبره چې هغه ویلي وو چې د کچکولي نه یې ساتئ چې کچکولي یې ونه ګوري اثر خوړلی یې چېرته مخې ته نه شي جروره د غوا نه به م خلاص کړي بیا به داسې کار وکړو چې زه به د غوا پړی ونیسم ته به راپسې غوا راولې زه به اخوا دېخوا ګورم که چېرته مې ولیدو زر به لار بدله کړو بس خوښه مې ده ته راشه ته دا پړی ونیسه ورېږه ښه زه درځم چې غوا وینېرېږي په مزه باندې ښه او مخکې ځه ښه زه ته بېغمه شه زه مخکې ځم چې وم لیدو لاره به بدله کړو راوله غوا راوله ولې اوس به څنګه چل کوو چېرې دې خوږه ودرېږه څادر راکړه څادر دې راکړه څادر ولاړ شو کوم ولاړ شو السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه څه ترنځونه جوړ کړی دی ښه خوب راغستې خیر خو دې هېڅ چل هم نشته دی بس هېڅ هم نشته دی بس ولاړ یو نه دا ساتر هم څنګه ورکړی یو شام ورته وراړولې دا څادر خو په دې دیواله ورکړی دی لون شوی موږ چې وچ شي او بس اوس وچ دی د خیره ښه دا دیوال دې چې خوځېږي را خوځېږي خیر خو دې دیوال خوځېږي بس اخر وخت هر شی خوځېږي که دیوال وخوځېدو څه چلو شو مړه ته دې دیوال نه ساتر لکه دیوال ګورم اوس څه مسلمان دی یاره که ستا د دیوال پورې سویم زه په خپله لاره ځه یار زړه کې مراله شک و چې دا ساتر هم ولې په دې دیوال اچولې دیوال نه پلسي شي هسې موږ اچولی چې وچ شي کتلې که زه یې ګورم یاره که ته پرېږده تباہ برباد شو کنه غوای ولید دا غوا نور ژوندۍ نشي پاتې کېدی بس دا غوا مړه حساب کا والا دا صادر په وسوا چوا غوا باندې صادر اچولې دی او دیوال دی او دا دروغ جنان برباد شو ملاله بس دا غوا زه نه علم دا ستا شو والا کور دی نه نه زه به څوک کوم چې دا غوا لم پیسې پیتا ورکړي دي ته پوښو غوا دې پوښه نو زه به څه وکړم دا خو اوس مرداري کې چې کور ته مې وړل ته برابر غلی شي مړه دا څه چلې غوا ته والا ولې څه چلې څه چل دی خو دغه چل دی که ته خو یو نظرباز سړی په ځان نه پوهېږي بله ورځ دې د هغه چرګ مردار کړی نن دې زمونږ غوا ولیدله مړه د خدای خاطر وکړه نظرباز سړی او سترګې دې داسې دي او هغه شان دي بله ورځ راته بل نه دی مرادې چرګ یې غېږ کې نیولی او زما په چرګ که څه چلو شو دا هر څه دافې الله کوي ظالمانو تاسو نه څه شودګان جوړ شوي دي په قرآن کې دې هر یو شي حل راوتی خو چې تاسو پرې نه پوهېږئ زه څه وکړم څنګه حل خو اخرني 4 سورتونه او 10 سورتونه آیت کرسي دا به ووې او په خپلو بچو به هم چوپ کړي په ځان هم چوپ کړه په مال دې هم چوپ کړه بیا دې بېدار چا لاس را خلاصي او که نه و چې تاسو په دې نه پوهېږئ او دغه دا ټوټکې مې غواګانو ته تعویضونه غاړه کې اچولي دي چې دا تبګۍ والې او دغه والې ده دا پې چوپ کړه مړه
ځان هم شودهګان جوړ کړي قرآن هم پرېښی دی او بس تعویضونه او شیلو پسې نظر باز پسې منډې وهي هلکه دا خو رښتیا وایي که نه مونږ خو نه وو موږ خو خبره په ځان پوهېږو نه چې دا څنګه چل دی خو بس خلک راپسې وایي ستا وایي سترګې لګېږي ستا د لاس همدا لاره بدله کړه هغه لاره هم بدله کړه الله ته لږ توجه ورکوي مړه زه یې غواړم ورکه دا چې زو ځه